تازه گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در قطر قرار بود فردا آغاز شود، ولی نظر به گزارش ریوترز برای فردای نشست برگزار نخواهد شد و گفته می شود که بحث روی اجندای نشست قطر است که دوباره گفتگوها با آقای زلمه خلیلزاد آغاز شد. همزمان چند پیش سند از مرکز تحقیقاتی رن به نشر سپرده شده بود که در این سند آمده که سر بحث حکومت انتقالی، مسئله تغییر در قانون و همچنان چگونگی حکومتداری در افغانستان هم بحث شده بود. برای بحث بیشتر ما می‌خوایم با مهمانان امی بحث مسئله رنده و برگزار نشدن گفتگوهای دور تازه با طالبان را در میان بگذارم. مهمانان من در بحث آقای دکتر نادرشاه احمدزی، رئیس سازمان جامعه مدنی و حقوقی و تحقیقاتی افغانستان، آقای جمال ناصر اصولی، آگاه سیاسی، آقای محمد حسن حقیار، تحلیلگر و نویسنده. شما خوش آمدین. تاسو ډیر خراغلیسید. تاسو خراغلیسید. ما میخوایم از شما آغاز بکنم. اول خوب در مورد نشست قرار بود روز چهارشنبه و پنجشنبه آقای خلیلزاد دور دوم با طالبان شروع بکنه که دور در تیوت خود آقای خلیلزاد هم نوشته بود که ما از این نشست یک نتیجه میگیریم و طالبان هنوز به چین نرسیدن، به قطر نرسیدن و در ضمنی که در قطر نماینده قبلی طالبان با طرف زلمه خلیلزاد صحبت میکنن، یک نفر اضافه شده از گروه حقانی. معلومات شما در رابطه تا چی حد است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از هم اولتر سلام اکرامات خوش از طریق تلویزیون محترم آرانیا نیوز به همه شهروندای عزیز خود در داخل و خارج تقدیم می‌دارم. در خدمت دوم بر مهمانای حاضر در میز بحث و شما محترم. موضوع بسیار اهمی که فعلا برای افغانستان حیاتی است موضوع صلح است و طوری که شما می‌بینید هر کس، یعنی هر یک کشور نظریات مشخص خود، بالخصوص همسایه ها، دیالوگ هایی که ایجاد شده و کشورهای به اصطلاح کسایی که کشورهای همسایه را به اصطلاح بکاپ میکنه، این موضوع جریان داره دیگه. و همزمان در بین طالبان هم اگر شما بگویید که یک دستگی است، یک دستگی وجود نداره به اساس معلوماتی که جدیدن و بسیار معسق وجود داره که یک طالبانی هستند که در داخل افغانستان هستند، در شرایط بسیار دشوار زندگی دارند و در اینجا درگیر با نظام افغانستان هستند. یک شوراهای است، فرض مثال شورای کویته یک بحث خود داره، شورای پشاور یک بحث خود داره، شورای میرامشاه بحث دیگه خود داره و شورای مشهد یک بحث خود داره و همزمان در قطر هم دفتر قطر و تعداد از طلبایی که از گوانتانامو آمدن در وزارت خارجه قطر تضمین داده شده، یا یکی تعدادشان در امارات هستند، یکی تعدادشان هم در قطر هستند. اونا نفوذهای خود در طالبای داخل هم دارن و در طالبای همین 6 شورا رو که ما گفتم، در 5 شورا در اونا حضور خود دارن به شکل به اصطلاح متعددش. ولی تاثیرگذارترینش گروهی است که در داخل افغانستان با حکومت افغانستان می‌جنگه. بله، فعلا موضوعی که بسیار اهم است اویی است که هر کشور، بالخصوص کشورهای همسایه، یک به اصطلاح کردیت را می‌خواد که داشته باشه، اما موضوعی که تحت بررسی ایالات متحده بالخصوص به نمایندگی آقای خلیلزاد است، اون موضوع بسیار زیاد استپ با استپ به شکل تحقیقاتی پیش میره. یعنی نه به شکلی که ما بگیم که هر فری که شورای کویته میگه او برای میرامشاه قابل قبول است، چون ما میفهمیم که قابل قبول نیست. ما اینا میفهمیم که شورای میرامشاه از کدام بکاپ توسط همسایه و بکاپ اروپاییش کی است. این آقای خلیلزاد هم میفهمه. امیر رقم شورای کویته را، امیر رقم شورای مشهد بگیم یا تهران بگیم یا کسایی که با اونجا ارتباط داره، به این شکل شورای پشاوره دیگه. سابق امی برنامه بودن، اگر یادتان باشه در روز زمان تنظیم ها بودن، به 7 تنظیم گروه تبدیل که اینا حالا نمیتونه که اون نامه را برشان بگذارن، لحاظا اینا شوراهی امی برنامه را چیز کرده. اما مشکلاتی که ما داشتیم با مجاهدین داخل نظام وقت، با مجاهدین داخل داشت، فعلا هم همین حالت جریان داره. در اینجا ضعفی که ما میبینم که ما نتونستیم موفق باشیم، ضعف کمیسیون صلح بود و ضعف دولت بود و مافیاهای داخل نظام. شما میدونین که خب حکومت افغانستان در حاشیه گفتگو هاست، ولی یک قاعده بزرگ طرف حکومت افغانستان است.
شما در مورد گزارش یا سند که از طرف چند صفحه‌ای رن معلومات دارین، وقتی که تصمیم گرفته میشه باید حکومت افغانستان در داخل باشه. حتی گفته شده که با نیروهای امنیتی افغانستان یا با مسئولین امنیتی افغانستان هم در میان گذاشته شده. ببینید موضوع رن یک مؤسسه پژوهشی است که در داخل ایالات متحده آمریکا کار میکنه. اکثریت از کارشناسان تحقیقاتیشان در موردش ما معلومات داریم که یک تعداد از کشورهای همسایه مثل ایران، مثل پاکستان در اونجا حضور داره. یک تعداد افراد مهاجرینی که با اونا کار میکنن، مهاجرین کشورهای عربی هستند. اونا با حدی نیست که با حدی که تصمیم بگیره یا به این حدی که عمل برودکاستینگ شده، به این حد نیستن. اونا یک نظر خود داده بودن، این موضوع را حال ندادن که اینا حال به اصطلاح در مطبوعات چی کده انتشار یافته. دیگه این موضوع است که تقریبا 6 ماه قبل 7 ماه قبل اینا اگر یادتان باشه میخواستن جنگ به شکل کمپانی ها در بیارن. یک بحثشون امو بحث بود که در روز زمان شورای امنیت ایالات متحده آمریکا او را به صراحت رد کرد، هیچ قابل قبول نیست و هر مؤسسه پژوهشی حق داره که نظریات خود بده. و در اون موضوع اگر شما متوجه باشید موضوع از اسرائیل یاد شده بود که اسرائیل به این توافق است. این غلط است. چون ما بخش کاری ما تقریبا 13 سال است با همه کشورها در تفاهم هستیم، بالخصوص کشورهایی که مثل اروپا، مثل ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی، قطر و کشور امارات متحده با وزارت خارجیشون همین سیستم سازمان ما مستقل روابط خود داره. حتی ترکیه، حتی یک بخش از بزرگ در داخل خود اسرائیل و بخش پژوهشی ما ارتباطات خود ما داریم. اما این موضوع که اونا گفتن که فرض مثال اسرائیلیایی چیزی که او هم غلط بود چون موضوع بحث طور نبوده. یک تعداد یهودیایی رو ما بگم که شهروندان ما بفهمن، یک بخش از یهودای پاکستان یا یهودایی که در ایرانی که در به نفع کشورهای خودشان میسنجن، نه به نفع اسرائیل، اونا در رند هستن. ما از رند معلومات کافی دارم. بسیار تشکر. ما برمیگردم به خاطر رند. ما میخوایم از آقای اصولی بپرسم. آقای اصولی سے افغانستان کی سیاسی نازک حالت او هم دارنگ د سولې خبرې دی خواته افغان حکومت، اخواته امریکا، دی خواته د شرق بلاک روسیه، چین، ایران، پاکستان، عربی امارات، سعودی عربستان. دقیقا د افغانستان سوله او جګړه څنګه د ارزوي او څنګه ګوري؟ نن په پام کې و چې د زلمی خلیلزاد خبره شروع شي، اخواته هر هغه کینی خبرې کوي د سولې په اړه. رن یو تحقیقاتي مرکز و د افغانستان پر وضعیت باندې په انتقالي اداره په ده باندې خبرې وکړل. ارزونه څه ده؟ د لوی بخونکي خدای په نامه د مجلس ګډونوالو ته، ټلویزیون لیدونکو ته سلامونه. ګورئ، د افغانستان جګړه داخلي یا کورنۍ جګړه نه ده. د افغانستان جګړه د سیمې د استخبارات جګړه ده. په دې کې د سیمې استخبارات په مستقیم ډول ښکیل دي. دوی په دې جګړه باندې پانګونه کړې ده. دوی په دې جګړه پانګونه کوي. ټریننګ سنټر، تجهیز، عین ترتیبي مسایلو هم د سیمې استخبارات دوی ته مهیا کوي، خصوصا پاکستان چې د لومړیو څخه دغه جګړه په یو نه یو ډول د ځان ګڼلې ده. پاکستان نه یوازې دا چې په اوس کې د افغانستان او د نظام پر ضد ډلې حمایه کوي، دوی د تل لپاره دا کار کړی دی. هغه وخت چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، پاکستان د دې لپاره چې هغه څه چې د ده په زړه کې دي په افغانستان کې پلي کړي. هغه جګړه وه. د افغانستان جګړه یې د ځان وبلله. د نړۍ نور هیوادونه یې راوستل، د ځان سره یې همکار کړل او د افغانستان جګړې ته یې راودنګل، حتی په مستقیم ډول چې خپله ملیشه یې هم پکې وه. په اوس کې هم همدغه وشو. او یا لږ مخکې کله چې مجاهدین په خپلو کې کورنۍ جګړه شروع کړه، بیا هم پاکستان ورته ناست و دې دپاره چې افغانستان وران کړي او یو په بل سره واچول. افغانستان ټول بنسټونه یې له منځه ویوړل. په اوس کې هم دغه جګړه پاکستان او امریکا حتی
دوی په لاس کې واخیسته، ځکه یو طرف یو لوری امریکا ده. اوس امریکا هم د نړۍ څخه جګړه راوړه افغانستان ته، یعنې دا جګړه په اوایلو کې امریکا شروع کړه. خو طالبان وغوښتل چې امریکا باید راشي، که نه په هغه وخت کې طالبانو کولی شول چې یو بن لادن ورکړي او جګړه ونشي. نو ویلی شو چې دلته مسله د طالبانو او د افغانستان دولت نه ده، بلکې د امریکا او پاکستان ده. که چیرې امریکا وغواړي چې پاکستان فشار راوړي، طالبان په همغه ورځ د سولې خبرې ته ناست دي. په کومو دلایلو دوی د افغان یوه خبره کوم په کومو دلایلو دوی د افغان حکومت سره نه کینی؟ کله چې دوی د امریکا سره د سویلي اسیا لپاره د ترامپ استراتیژي اعلان شو، نو په هغه وخت کې د سولې لپاره کومه زمینه نه وه، کومه ورقه نه وه د سولې د طالبانو سره. آیا دغه مسایل چې تاسې د سولې ځان ته یو دغه وټاکل نماینده لکه زلمی خلیلزاد چې طالبانو سره باید خبرې وشي، دا پروپاګاندا ده که دا د ټاکنې لپاره یو زمینه برابرول دي چې ترامپ بیرته ځان وټاکي او دا خپل د خلکو رایه ترلاسه کړي، یا نه دقیقا امریکا غواړي چې له سیمې ځان وباسي او په افغانستان کې سوله راشي، یا طالبان د حکومت کې دننه کړي؟ ګورئ، طالبان اوس هم نه غواړي چې سوله وکړي. دا د سولې خبرې نه دي، دا ماته یوه هسې لوبه ښکاري. که طالبانو غوښتی چې په افغانستان کې سوله راشي، نو دوی به د افغانستان د دولت حکومت او د نظام سره نه کېناستی، دوی لاړل د امریکا سره کینی. په نهایت کې به څه کوي؟ دوی پوهېږي چې وروسته له جوزانه د دغه ټغر راټول ده د دې حکومت. نو دا امریکا ده چې موږ خبرې کوو د ولسواکي او د حکومت لپاره. ګورئ، د افغانانو دپاره امریکا د منلو وړ نه ده چې دلته په زور راغلې ده، بلکې د افغانستان حکومت دی چې اوس هم واګې په لاس کې لري. دوی په نهایت کې هم باید کینی د دغه نظام سره، د دغو چارواکو سره کینی او سوله ورسره وکړي. تاسو د افغان حکومت په مثلث باندې ښه پوهېږئ. یو په لویه کچه د طالبانو په لاس کې ده افغانستان جغرافیه، نیمایي د حکومت ده او نیمایي د لنډغرو راچاپېر ده. نو تاسې وایي چې دا د حکومت هغه ده چې باید خبرې وکړي، حال دا چې په ټول حاشیوي خبرو کې په حاشیه پاتې شوی افغان حکومت. ګورئ، که دا خبرې هر څومره هم امریکا د طالبانو سره مخ ته ویسي، بیا به هم دوی کینی د ارګ سره. د ارګ سره به ولې کینی؟ چون جګړه اوس نه یوازې دا چې امریکایانو سره ده، بلکې تلفات څوک ورکوي؟ موږ افغانان یې ورکوو. زموږ نظام تلفات ورکوي. د هره ورځ چې شهیدانیږي د څوک دي؟ د زموږ عسکر دي، د دې خاورې بچیان دي. که سبا ته دا پیسې په افغان حکومت باندې بند شو، وځنډول شو، نو بیا حکومت ختم ده. ګورئ، موږ هیڅ وخت باید په هغه مسایلو ونه غږیږو چې بې له خدایه توکل په بل چا وکړو. دغه ډاکټر نجیب الله هم دغه توکل کړی و. ډاکټر نجیب الله 10 کاله نور هم جنګېدی شه د مجاهدینو سره. په خپله دننه کودتا پې وشوه، همدغه جمعیت چې اوس جمعیت ورته وایي او جنبش ورته وایي، دوی راجیګ شول په ډاکټر صاحب نجیب شهید باندې کودتا وکړه. په داخل کې هغه اشخاص چې د ډاکټر نجیب خی او چپ لاس وو، هغوی راجیګ شول، دې ته سوق شول چې د جمعیت سره یې لاس یو که د مجاهدینو سره یې لاس، که نه دوی نه شو کولی. هغه ناتار نه و چې اوس سیاسي حالت ډېر نازک شوی ښاغلی اصول صاحب. طالبان که چیرې امریکا د افغانستان څخه ووته او پاکستان هم د طالبانو څخه لاس واخیسته، هیڅ وخت نشي کولی طالب په زور راشي. او دا هم ویلی شم چې هیڅ وخت دولت هم نشي کولی طالبان وځپي. دا جګړه به روانه وي، بیا هم دوی نشي کولی د افغانستان نظام ته سقوط ورکړي. یوه مسله زه وایم چې طالبان اوس بهترین چانس لري د دې دپاره چې دوی هم د دې وطن بچیان دي، افغانان دي، را دي شي د دې طلایي چانس څخه دی استفاده وکړي. 40 کاله مخکې هغه جګړه شروع شوې وه او د هغې جګړې نه راوروسته کله چې کورنۍ جګړه ولګېده، افغانستان یې لوټه که، د افغانستان ملي بنسټونه یې له منځه ویوړل. هغې ته باید بیرته ونه ګرځو. طالبان د هغې نه باید یو څه
په دې موضوع باندې فکر وکړي چې بیا هم افغانستان هغه خواته تلونکی دی که چیرې د اسلام آباد ومني د اسلام آباد د نه مني کیدیني د ارګ سره کیدیني د خپلو افغانانو سره کیدیني په هغه ټغر چې دوی ډوډۍ یو ځای دسترخوان پکې اچوي. مننه ښاغلی اصولي صاحب. حقیار صاحب، طالبان اوس هم نه غواړي چې سوله وکړي، او بل دا چې نن دغه په پام کې وه چې خلیلزاد صاحب بله دوره د طالبانو خبرې شروع شي، دا ولې وځنډېدل؟ ستاسو انګېرنه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څومره چې زما انتباه ده او زه خبر یم، د سبا ناسته دا د طالبانو د خوا نه دا کنفرم شوې نه وه یا تایید شوې نه وه. دا روټرز اژانس د ما په باور باندې اشتباه کړې وه، او د خپل اشتباه د جبران دپاره یې دغه خبر ورکړی و چې ګویا په قطر کې به طالبان کیني، او اوس بېرته روټرز دا نن مازدیګر ردم کړه بېرته. خبر داسې وه چې کوم وخت چې په ابوظبي کې د طالبانو د امریکایانو تر منځ ناسته وه، د ناستې نه وروسته ډاکټر ذمي خلیلزاد طالبانو نه غوښتي وو چې که آینده ناسته په سعودي کې ترسره شي. طالبانو ورسره دا خبره تایید کړې نه وه ورسره، خو روټرز خبر خپور کړ چې د طالبانو د امریکایانو آینده ناسته به په سعودي کې وي، جده کې به ډېره هوا ورکړه. وروسته چې طالبانو هم دا رد کړه، او تر اوسه پورې د سعودي د حکومت خوا نه نه کوم هېڅ چا ته دعوت نه دی ورکړل شوی، مثلا نه پاکستان ته، نه امریکا ته، نه اماراتو ته، چې په دغه ناسته کې چې په ابوظبي کې ناست و هېڅ چا ته دعوت ور نه کړل شو. نو طالبانو دا خبرپاڼه خپره کړه چې موږ د سعودي د ناستې دپاره هېڅ نه آمادګي لرو، نه کینو، او نه داسې کوم خبره شته. وروسته قطر د روټرز د دوبۍ یا د قطر ناسته عنوان کړه. د قطر ناسته تر اوسه پورې طالبانو تایید کړې نه وه، تر اوسه پورې طالبان په دې اړه باندې په رسمي توګه دا نه وي تایید کړی چې ګویا موږ په قطر کې په دې ورځ یا فرضاً د چهارشنبې په ورځ باندې به په د امریکایانو سره ناسته کوو. خو خلیلزاد قبول کړی چې قطر کې موږ ناسته لرو له دغه سره له طالبانو سره. دا ناسته به کېږي، د خلیلزاد خبر دا نه ردوم، دا ناسته به کېږي، دا ضرور ده، آمادګي ورته شته، زمینې برابر دي ورته، خو دا چې سبا به کېږي دغه د سبا خبره چا نه وه کړې. نو زه دې ته وارخطا نه یم، نو دې ته خفه یم چې دا ناسته ونه شوه. دا ناسته به کېږي، ډاکټر ذمي خلیلزاد تر اوسه پورې په واشنګټن کې ده. د مازدیګر پر چې موږ څومره پوښتنې کړې وې، د په واشنګټن کې بیخي حرکت نه و کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو دا په یمن کې ده، د قطر د بهرنیو چارو وزیر دا په یمن کې و. د دې ناستې پر هېڅ آمادګي نه وه. نو روټرز بیرته مجبور شو چې خپله خبره بیرته وکړي. زما برداشت ده، زما انتباه ده چې نه دا ناسته به کېږي، د دې ناستې دپاره عزم شته، جزم شته، قاطعیت شته، اراده شته. حتی نمونه د بعضې طالبانو نمونه هم ښودل شوي، لکه امیرخان متقي د طالبانو په دوره کې د اطلاعات او کلتور، او همدارنګه د پوهنې وزیر، او د حقاني له خوا نه ډاکټر فقیر ښودل شوی چې د حقاني له شبکې نه یا ډلې نه هم په دې ناسته کې برخه اخلي. ګورې، امیرخان متقي د ډېر ښه پېژنم، د طالبان د امارت په وخت کې زما ښه دوست و، معقول سړی ده، منطقي سړی ده، هوښیار سړی ده، او اوس د طالبان په صف کې ډېر مقتدره سړی دی. د طالبانو د امارت یا د شیخ هیبت الله د دفتر ځانګړی رئیس او ډېر نږدې مشاور ده. په ابوظبي کې دی و. ډاکټر فقیر د حقانیت د شبکې د خوا نه دی معرفي شوی. حقاني شبکه دا د غربي میډیا خبرې دي، دا د طالبانو د دښمنو کړیو خبرې دي. تر اوسه پر د حقاني شبکې په نوم باندې د حقاني د خوا نه خپاره شوي دي. تر اوسه پر داسې کوم حرکت شوی دی چې یا حقاني دا خبره کړې وي چې زه جدا یم، یا کوم د شبکې کوم تشکیلات وي، کوم تعینات وي. خو تاسو د هغې مرکه د بي بي سي سره واورېده، ویل چې زه د طالبانو د مشرتابه د طالبانو د صف د نظامي برخې یو غړی یم. څه چې د طالبانو سیاسي تصمیم نیسي، د طالبانو د سیاسي کمیټې تصمیم، هغه زما تصمیم ده. دا د طالبانو ویل شو دا چې تاسو ورته نوي عنوان ورکوئ، د مشهد شورا او د پېښور شورا او د تهران شورا، نه پوهېږم بټي کوټ شورا. دا بې ځایه خبرې دي، په دې باندې وخت ضایع کول پکار نه دي. طالبانو پخوا هم دا خبره ثابته کړې وه، اوس هم دا خبره ثابته کړې ده، او د هغه امتحاني اوربند کې د 3 ورځې چې ترسره شو، ودې وګورو چې
که د طالبانو مشرتابه چې و چې اوربند و، بیا نه د کوټه شورا پکې وه، نه د پېښور شورا پکې وه چې وایي موږ یې نه منو، نه د مشهد شورا پکې وه چې موږ یې نه منو، نه د نور شوراګانې وي. یو غږ و، یو قمانده و او په غوډ افغانستان کې په هماغسې تطبیق شوه. دا زما دغه دا د پیشنهاد چې په دغه خبرو باندې وخت ضایع کېده پکار نه دي. بل دا چې ښاغلی اصولي صاحب ویل چې طالبان سوله نه غواړي، که سوله غوښتل له افغان حکومت سره به کېناستل. آیا طالبان سوله غواړي که نه غواړي؟ انګېرنه مسله ښاغلی اختیار صاحب، که طالبان سوله غواړي خو امریکا خو هغه نه ده چې یو امریکا سره کین ټول خبر امریکا به وکړي. که واقعیتونو ته راشو، په حقیقت کې طالبان د دې حکومت سره مرسته کوي. دا چې دوی سره اوس خبرې نه کېدي دشتي، دا د دې حکومت سره مرسته ده، ځکه چې په افغانستان کې امریکایانو، ناټو او جدي متحدینو ډېر زیات فاجعې ترسره کړي دي. په افغانستان کې سلګونو زره انسانان په دې جګړه کې وژل شوي دي. د طالبانو حکومت سقوط شوی دی. په دې جګړه کې د افغانستان ارزښتونه تباه شوي دي، مقدسات یې توهین شوي دي، په جنازو بمبار شوی ده، په ودونو بمبار شوی ده، په سپین ږیرو بمبار شوی ده. کوم وحشت و چې په افغانستان کې ترسره شوی نه ده. دا حکومت دا ټول جنایتونه ځان ته منسوبوي. یو د سالم حقه تقاضا دا ده د حکومت په کار و چې دوی دا فکر کړی وی چې نه پرېږده چې هغه جنایتونه او هغه مسؤلیتونه چې امریکایانو کړي دي دا هغوی ته راجع شي، په دې اړه د هغوی خبرې وکړي، د ځان د هغوی دفاع وکړي. او د طالبانو حکومت امریکا نه ډبله ناټو نه ډبله وروسته د تورنست د طالبانو دپاره امریکایانو جوړ کړی وه. تعزیرات پرې دوی ایښي دي. ګوانتنامو د طالبانو امریکایانو ډکه کړې وه. د طالبانو سفیران، د طالبانو هغه معزز خلک امریکایانو بې سیرته کړه، بربنډ یې کړه، شکنجه یې کړه. نو خو دا خو د هر منطق ته چې کېنه درته وایي چې پرېږده چې په دغه موضوع باندې امریکایانو سره خبرې شي. اوس حکومت آیا د حکومت سره دا توان شته چې د امریکایانو په شتون په نه شتون باندې خبرې وکړي، د امریکایانو په اډو باندې خبرې وکړي، د ناټو په ماموریت باندې خبرې وکړي؟ خو ښکاره خبره چې نشته. طالبان وایي چې موږ ورسره ناست یو، په کاراتو باندې دا خبره کړې ده چې موږ د حکومت سره خبرې نه ردوو، حکومت سره به خبرې کوو، د هر سیاسي جریان سره خبرې کوو، حتی د هر افغان سره خبرې کوو. خو دوی د دومره انتظار وکړي چې زموږ دغه مهمې ستونزې، که د اډو خبره ده، که په افغانستان کې د امریکایانو د بهرنیانو د شتون خبره ده، که د ماموریت خبره ده، که د امنیتي تړون خبره ده، که د قضایي مسؤلیت خبره ده، که د موږ تعزیراتو خبره ده، د قطر دفتر د رسمیت پېژندنې خبره ده، دا پرېږده چې موږ امریکایانو سره په دې خبرو کې یوې نتیجې ته ورسېږو. په دویم قدم کې به په هغه ستونزو باندې چې د افغانانو سره موجودې دي او حکومت سره موجودې دي، دوی به دوی سره خبرې وکړو. بیرته ګرځم وقفه نیسو. ښاغلی حقیار صاحب، نو تاسو دلته وګورئ هغه کسان چې له طالبانو سره جنګېدلي په مقاومت دوره کې، دې خواته تنکراتان دي، دوی یوه ډله ده او ډېر په سیمه کې پراخه هغه لري، رسمیت لري. نو دوی سره چې اول کښېنني، دوی سره خبرې ونه کړي، دوی سره سلا مشوره ونه شي، څنګه له امریکایانو سره به خبرې ترسره شي؟ دا به ډېرې ستونزې. بیرته راګرځم همدغه بحث ته. بیننده‌های یک وقفه کوتاه داریم. آقای مزای، خب اول خب من چند مسائل گپای آقای اختیار بر شما کوت میکنم که طالبان یک صف هستن. شما در عید فطر دیدین که وقت اوربند اعلان کردن از شمال تا جنوب و از جنوب تا به شرق همگیشان اوربند بود، هیچ مسئله نشد، در حالی که گزارشات موجود بود که مولا عبدالمنان نیازی از طرف هرات یا طرف سمت غرب بعضی طالبان صحبت میکنن، مولا رسول بیان کردن و بعضی از نامهای دیگر هم گرفته میشه. یک سر منسجم بودن طالبان در بحث صلح، نظر شما چی است که آیا آنها منسجم هستند اگر و دیگه حقانی را جدا ندانست از مسئله گروه طالبان که یک بخش نظامی نمی گروه حقانی است؟ ببینید، من به نظریات شخصی دوستایی که از داخل معلومات دارن احترام میگذارم. حقیار صاحب میشناسم، معلومات خوب معلومات داره، اما تا جایی که من در جریان هستم سال 2011 بود، ما عضو تیم ضد تروریسم بین‌المللی بودم. ما یک عملیات سازماندهی شد که بالای سراج‌الدین حقانی باید عملیات شد. این عملیات تا حمله بالای سفارت ایالات متحده آمریکا سازماندهی شده بود در اسلام آباد. بالاخره این حمله صورت گرفت، یک تعداد اسنادها از اونجا کشیده شد، در اختیار آیسای قرار داده شد. خوب آمریکایی‌ها کار خود کرد، اسنادایی نبود که مهم باشه، او را اونجا گذاشته بودن. اما با صراحت معلوماتی که ما در اونجا به دست آوردیم، بیننده آلمان سراج‌الدین حقانی را از جنجال
حمله آمریکایان نجات داد. یک سر از این بسیار بحثا شد که پارسال شما یادتان است 2 دانه هواپیما یا طیاره هلیکوپتر آلمانی را ما چون ما عالم مثبت ضد تروریسم بین‌المللی را دارم بدونید، ما 2 دانه طیاره را در خوست گرفتار کردیم که همیشه 6 سال بر مبنای قرارگاه های آلمانی پرواز میکرد، اما با اساس اطلاعات موثق 2 طیاره در کمپ مارین است. اما آقای دکتر عبدالله در جریان است، چون ما تصویری صحبت میکنم اونا خبر دارن، هم استاد عطای نور در جریان است، هم رئیس جمهور، هم ریاست عمومی امنیت ملی. این 2 دانه هواپیما را ما در خوست گرفتار کردیم، انتقال دادیم. افراد را که 6 سال اکمالات توسط جمعیت اسلامی و دستور بینده آلمان صورت میگرفت برای آقای سراج الدین حقانی. ما هرگز به استقلالیت طالبان معتقد نیستم و هیچ فردی در افغانستان به شمول این حکومت مستقل نیست و هیچ وقت ما نگویم ما جهان سوم هستیم، این امکان نداره، این خود فریب میدیم. ما در حتی شوراها را رد کردن. شوراها مثلا شما متفاوت میدونید شورای کویته، شورای مشهد، شورا وجود نداره. حالا ما براتون میگم، شما اسلحه ایرانی را دیدین. ایران یک کشور است تحت تضییعات اقتصادی است و همزمان صلاحیت فروش اسلحه را در مارکت دبی نداره. صحیح یا نه؟ پس اسلحه سپاه پاسداران از کجا میپیش طالبان؟ لحاظا ما شما این حرفا را باید بفهمیم. این هیچ امکان نداره. این گسترش لابینگ فعال طالباست که رفتن استیج در روسیه پیدا کردن، استیج در تهران پیدا کردن، استیج در چین پیدا کردن، استیج در عربستان سعودی پیدا کردن و حلقه را بسیار کلان کردن. ببینین ما پیشتر گفتم کشورهای منطقه و عامیان اروپاییشان بین‌المللیشان، هر کشور در این یک برنامه داره بر علیه جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده آمریکا. هر کشور است. آلمانی ها جدا برنامه داره، فرانسوی ها که باورتان به جدا داره، ایتالیایی ها که به اقتصاد ضعیفشان است اونا جدا دارن. اگر شما با گذشته های تاریخ افغانستان هم مراجعه کنید، تقریبا 6 سال است این بحران جریان داره، 600 سال، یعنی در سرزمین این بحران جریان داره. و بعد از او در زمان بعد از جنگ دوم جهانی این بحران وزیرستان ما شما رو ببینید اسلحه های آلمانی در اونجا دیده شد با علی انگلیس ها. شما میگین طالبان استقلالیت نداره ولی فکر میکنین که ای که یک صدا هستن. بله. آیا یک صدا هستن یا نه؟ شما ببینین ما به خاطر میگم که دوستان که ما را میشناسه، ما 2 سال وقتی که طالبان در افغانستان آمد حاکمیت پیدا کرد ما رفتیم از اینجا برآمدیم. امو شبش ما امو روزش ما رفتیم از اینجا. پس دوباره تا یک برنامه همه که صحبت میکنم، تا یک برنامه بین المللی با جبهه مقاومت بین المللی، اینطوریه که مقاومت جدا بوده باشه. ما داخل افغانستان شدیم، آمدیم با طالبان بودیم، مدیر اپراتیوی وزارت امور داخله بودم یک مدتی که پس دوباره بعد از حملات کروز اول اگر یادتان باشه که در خوست یا یک تعداد کروزها انفجار نکرد، پس دوباره ما از اینجا رفتم به اصطلاح فراری شدم، چون موضوع امو پوشش ما جبهه مقاومت بود دیگه. ما این مسائل میفهمم، پولی که ما انتقال میدادیم. ببینین آقای امازه، یکی خود طالبای قبل از این مسئله آمدن امریکایا بوده که آل طالبا فرق کردن، طالبای لپتاپ، کلاشینکوف و قرآن از دیگه آل او طالبایی که ما و شما در زمان امارتشان دیده بودیم تا امروز با یک فرق میبینیم. شما یک چیز متوجه باشین که پروژه های مفرزه های استخباراتی وقتی ایجاد میشه ریفرش میشه، متوجه است یا نه؟ یعنی تغییرات دو میایه، اما روند پروژه خود تغییر دادن نمیتونه به هیچ وجه. اگه شما بگین که تغییر میته به در جهان سوم چی که در جهان دوم اتا نمیتونه. پس ما شاهد قضایایی بودیم که ما از دبی پول انتقال میدادیم برای طالبا و برای یک تعداد میگفتیم که پول از کجاست، ما میگفتیم زکات جمع میشه در دبی، اما دلارای سرغوچ می آوردیم. خب پشت گذشته نمیریم. برای چی؟ پروژه بود، پروژه بین المللی بود، روی چه دلیل بود؟ حالا هم چرا این پروژه ها ایجاد شده؟ یک بحث بسیار بزرگ کار داره که ما روی اسناد میتونیم صحبت کنیم. چرا شما ببینید کروز راکت چی است؟ راکت اکتیو است یا غیر اکتیو؟ به نام ریاکتیو نیست، اکتیو است. چرا کروز میه 100 چند دانه انداخت میشه، 11 دانش انفجار میکنه، خود اکتیو است، ریاکتیو نیست. اما باقی ماندیش در حملات اول
انفجار نمیکنه، باز او اینجا تخلیه میشه، باز به چین برده میشه، باز چین مهمات کلاشینکوف و یار بر طالبان میده. این برنامه ها بسیار، اگر ما گفتم اگر به گذشتهش بر بخوریم، یک همونطور که پیشتر اصولی صاحب گفت، یک جنگ تمام عیار استخباراتی. اما حال میایم به خاطر از اینکه سر موضوع فعلی صحبت میکنیم. سر موضوع فعلی موضوع معلوم دار است که دنیا تصمیم گرفته در افغانستان صلح شود. یعنی امو کسی تصمیم گرفته که او درک کرده که همیشه درگیر بوده، کسی که دوست خود در جبهه علیه چیز فکر میکرد، در جبهه علیه برنامه های دوست ایالات متحده آمریکا خود فکر می آمریکا و دوست خود فکر میکرد، اونا در جبهه با یا موافق نشدن. فرض مثال یک هدف است که با آسیای میانه بره، آمریکا مخالف است. دیگه هدف است که جنگ به ایران بره، دیگه بخش مخالف است. دیگه هدف است که موضوع پشتونستان و بلوچستان واضح شود، اینجا اونجا دیگه ممانعت وجود داره. این تمام از یارا اینا تحقیقات میکنه. حالا که شما میگن که صلح همه این راه کار است که ایالات متحده آمریکا شروع کرده. صلح عاجل نمیه که در حکومت فعلی به نام وحدت ملی میگم یا چی میگه که در ایبه، نه، راهکار است که آیسا پیشتر من در صحبت خود گفتم که روی یک اینوستیگیشن تحقیقات یا ریسرچ جریان داره که آقای خلیلزاد در رأسش است، دیالوگ ها را اجرا میکنه تا زمینه را مساعد بسازه. بله ولی دیده میشه، من نمیفهم تحقیقات شما در رابطه چی میگه که امریکا میخواد که هرچی عاجل باید در افغانستان صلح به مسئله طالبان با یک طرفه شود، ولی حکومت افغانستان نمیخواد این کار دوامدار، میخواد که به 5 سال آینده باید به به 5 سال نمیشه، این تا 6 ماه دیگه. شما متوجه باشین او حکومت ما یک بخش جدای یکی از کشورهایی است که 3 کشور دیگه پشت است، همونطور که من پیشتر گفتم که پشت طالبان است، کدام کشورها پشت حکومت ماست. اونا نمیخواین، اونا مفادشان در حکومت مافیایی که فعلا اینجا حاکم است، در این گروه های به نام ائتلاف شمال و جمعیت و فلانی و بسمدانی و اینا با پلتفرم مافیایی رو که ایجاد کرده، اینا نمیخواین. اینا فرض مثال در کنفرانس چیزی شما دیدین در سویزرلند که رفتن، در اونجا شما دیدین در ژنوا اینا دیدین که رئیس جمهور ما چی میگه؟ ما به صلح 5 سال وقت داریم. بسیار تجربه آور بود. نه پس این موضوعات همش ریسرچ شده. کوتاه بگوین آقای دکتر، تحقیقات شما چی میگه؟ در افغانستان صلح خواهد آمد یا نه؟ در این منطقه صلح میاد یا نه؟ شما ان شاء الله شاهد خود بودین در این حکومت نمیگم میتون، یعنی این پیریودش که 6 ماه مد نظر گرفته که تا خط میزی که تمام این پلتفرم ازی ساخته شده و در اختیار حکومت هم قرار داده میشه، در اختیار طالبان قرار داده میشه و در اختیار طالبایی که در داخلش شما یک موضوع دیگری که بسیار زیاد مهم است که ملاقات های داخلی طالبان رو شما خبر ندارین، مطبوعات نداره، دولت نداره، ملاقات های داخلی فرماندهان طالبان که فعلا جریان داره، او چقدر تاثیرگذار بالای او رهبری که در پاکستان و پشاور شیشته بالای از او چه تاثیراتی رخ داده. تشکر. 100% آمدنی است. تشکر. خاله اصولی صاحب، تاسو انګیرنه څه ده؟ یو مبهم سوله په افغانستان کې هیڅ خواته معلوم نه دی، دننه په سیاسي وضعیت اخواته د امریکا یو خبره نه ده، یو ورځ وایي خپل عسکر باسي، یو ورځ وایي چې نه موږ شتون لرو یو افغان حکومت سره، دې خواته افغان حکومت کې ګډوډي ده، د کارپوهانو شننې خلک یو رقم مصروف کړي د سولې او جګړې په نوم. ګورئ د امریکا ولسمشر تاسو ته پته ده هغه یو متزلزل سړی دی. یوه ورځ یو ټویټ وکړي په یوه موضوع چې اصلا د امریکا د دولت پالیسي نه څرګندوي، بله ورځ بله خبره وکړي، لکه څو ورځې مخکې چې د هند په مورد باندې څرګندونه وکړي چې ګواکې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، یعنې بیخي داسې ماشومانه خبرې. امریکا اوس د ټرمپ په لاس ورغلې ده چې څنګه پر مخ بیایي، هغه ځان ته مسله ده. د افغانستان په جګړه کې هم همدغسې متزلزل دی. دوی که په رښتیا ډول د افغانستان د جګړې څخه ستړي شوي وي، نو دوی اسلام آباد ته وایي چې اسلام آباد ته نور د جګړه در وتړه. یوې بلې موضوع ته راځم، نه یوازې دا چې دلته په افغانستان کې امریکایان راغلل، په طالبانو یې بریدونه وکړل او عام خلک یې ووژل. ګورئ د طالبانو مشران چا په امریکا خرڅ کړل؟
پاکستان و چې د طالبانو مشران یې لاس تړلي امریکایانو ته ورکړل او پې خرڅ یې کړل، حتی تر دې چې کالي هم په ځان کې نه وو. اوس هم طالبان په پاکستان باندې ډېر باور لري، ډېر اعتماد لري. اوس هم هغه طالبان چې سولې ته مایله کېږي هغوی په عین ډول نیسي، امریکا ته یې سپاري او یا هم یې وژني. همغه طالبان چې دا پاکستان یې ولیده چې دا دوه مخی او درې مخی سیاست کوي د افغانستان د افغانانو په مقابل کې، بیا طالبان ورشي د اسلام آباد په حکم پر مخ ځي. دا د پاکستان سیاست د نازک سیاست ده چې مخ ته وړي، دا خو د هغوی په ګټه ده. نو خو طالبان خو افغانان دي، ډېری افغانان دي، دوی باید پوه شي. په دوه مسایلو تاسو سره هم دغه موضوع روښانه کړئ. آیا طالبان دا استقلالیت لري چې سوله وکړي؟ طالبان په وار وایي چې مونږ دغه چې ایران سره خبرې کوو دا زمونږ سیاسي سټیجونه دي، روسیې سره ځو، د روسیې له سټیج نه غږیږو، د چین له سټیج نه غږیږو، د قطر له سټیج نه غږیږو. دا زمونږ بین المللي لابینګ ده چې مونږ په دې نړۍ کې شروع کړی. ګورئ، د افغانستان په جګړه چې آی اس آی پانګونه کوي، د طالبانو مشران کورنۍ په اسلام آباد کې اوسیږي، هملته مصارف پرې کوي. د افغانستان په ټوله جګړه باندې چې آی اس آی پانګونه کړې ده، آیا د دې دپاره یې کړې ده چې ملا عمر پې ګران و، ملا هیبت الله پې ګران و، او یا هم ملا منان پې ګران دی یا بل ملا پې ګران دی؟ نه، د دوی یوه موضوع ده، هغه دا ده چې افغانستان یوه خښته چې د تعمیر نه رالویږي، په کوم اساس چې رالویږي، که د قرآن په آیتونو یې راغورځوي درنه، که د ملا په ګیره یې راغورځوي درنه، که د کمونیزم په نوم یې راغورځوي درنه، هر نوم ورکوي، مګر په مقابل کې افغان څه کوي؟ ځان کرا کوي، پې خرڅوي یې، د یوې مودې پورې ځان په کرا ورکي پاکستان ته، خپل وطن پې لوټې لوټې کي، بیرته چې راشي بیا وایي چې دا وطن خو هغه ړنګ شو. وروره چې نیم هغې ړنګ که، نیم خو تا ړنګ که ورسره. امریکایان ولې راغلل افغانستان ته؟ په دې راغلل چې د طالبانو ورسره خوښه وه چې دلته باید راشي. امریکایان د افغانستان دغه حکومت نه دی راوستی یا تیر حکومت نه دی راوستی، بلکې په خپله ملا عمر راوستل دلته، په یو تروریست، په یو عرب باندې ټول افغانستان کنډواله کړ. که دا کار یې نه وای کړی دلته امریکایان نه راتلل. اوس هم همغه خبره ده، جګړه مه کوه، راشه د افغان سره کښېنه، د ورورۍ لاس ورکه، راځه چې دواړه د امریکایانو باسو. ما ته هم خوند نه راکوي د شنې سترګې دلته. هیڅ افغان مسلمان ته دا خوند نه ورکوي چې دلته یو افغان حکومت همدا غواړي؟ افغان حکومت لکه حکمتیار غوندې طالبان تسلیمیدل غواړي؟ تسلیمیدل نه غواړي. افغان حکومت ورته وایي چې تاسو راشئ اساسي قانون کې تعدیل درته راوړو. افغان حکومت ورته وایي چې تاسو سوله وکئ، څه غواړئ راځئ د قلم په اساس باندې مخکې لاړ شو، نه د ټوپک په شپېلۍ سره وګورو. مګر د ټوپک په شپېلۍ خو اوس طالبان زور دا ښاغلی یوې مسلې ته راځمه. هر کله چې د ډاکټر نجیب حکومت سوله کوله، بیننسیوان خبرې سولې ته رانږدې کړې، پاکستان مجاهدینو ته وویل چې داسې وانخلئ، تسلیم نه شئ، پرېږدئ چې له منځه لاړ شي. هغې ورته وویل چې ستا کافر نه موږ په همداسې نه غواړو. همدغه اوه اته رهبران چې کوم وو، دا د مجاهدینو رهبران، دې ترې وانخیسته. کله چې راغلل دلته اردو یې تکه تکه کړه، هغه چې پاکستان غوښتل. اوس هم پاکستان هم دا غواړي. تاسو پوهېږئ طالبان اوس موقتي حکومت نه غواړي، اما آی اس آی غواړي. آی اس آی امریکا ته طالبانو ته وایي چې تاسو دا خبره راټینګه کوئ تر څو چې موقتي حکومت راشي. دغه اوسنی 18 کاله حکومت چې موږ تر دغه ځایه رسولی، بیرته دوی صفر ته راټیټوي چې د صفر نه بیا شروع کړي. بیا پوهېږي چې د صفر نه بیرته نه جګېږي، بیا په خپلو کې لاس و ګرېوان دي سره. اخوند به یو، جمعیت به بل استاد به بل قوم به بل، دا به بیا سره ورته وي، او دا کابل به بیا هم د چرسیانو د کوټ غوندې سره شکوي. اما زه وایم چې مه کوئ، لږ د 40 کاله مخکې تیر شئ. دلته نه د اسلام موضوع ده، نه د کفر موضوع ده،
دلته د پاکستان موضوع ده، دلته د ISI موضوع ده، دلته د ایران د استخباراتو موضوع ده، دلته د روسیې او د امریکا موضوعات دي. مه سره خورئ په خپل منځ کې. که 40 کلنه تجربه وګوري نو دوی به هیڅ وخت ونه وایي چې الله اکبر د جنگ روا دی. دوی به دا ونه وایي. د دغه طرفه چې بمباري کیږي، دلته څوک نه پوهېږي، کومه ډله نه پوهېږي، طالبان، افغان حکومت. د دغه طرفه چې بمباري کیږي، طالبان وژل کیږي، څوک دي؟ افغانان دي. کونډې رنډې په دې خاوره پاتې کیږي او دوی چې وژني دغه سرتیري شهیدانه وي. دا څوک دي؟ شهید کونډې رنډې د افغان په ټولنه کې نه پاتې کیږي. بنان دلته د سولې په نوم باندې تر اوسه هیڅ درک نه لري، او تر څو چې پاکستان د غاړې راونه نیسي چې او یا هم طالب خپل مهار ترې پرې نه کړي. ډېره مننه ښاغلی حقیار صاحب. طالبان استقلالیت نه لري، طالبان بیا ولې نه غواړي افغان حکومت سره کینی؟ او ښاغلی ډاکټر صاحب خبره چې طالبان هغه ډله نه ده چې یوه ډله وي او په افغان حکومت سره کینی، حتی خپل تاریخونه هم یاد کړل. ښاغلی ډاکټر، د افغان حکومت سره د طالبانو ناسته دا زما په باور باندې ښه کار ده. دې تاییدوم. د طالبان تشقب هم چې د حکومت سره کینی، خبرې ورسره وکړي، خو دا حکومت هم هماغسې چې ډاکټر صاحب جړستان د خبرې وکړي، عاطفي خبرې وکړي، همدغسې د حکومت هم عاطفي شي. خو چې څومره موږ وینو دا د عاطفي جنګ نه ده. دا جنګ هماغسې چې د خبر په وروستۍ برخه کې ورته اشاره وکړه، دا جنګ دا سیمه ییز جنګ هم نه ده، دا نړیوال جنګ ده. په دې کې امریکا داخله ده، په دې کې د کاناډا، په دې کې د ناټو 50 یا 38 غړي هیوادونه، په دې کې پاکستان، روس، هند غونډ په دې سیمه کې خپل اهدافو دپاره یا کار کوي یا د اهدافو په ټاکل کې دي. دا په عاطفه باندې نه کېږي. که په عاطفه باندې کېدی، خو زه د حکومت ته وایم چې صحیح ده چې د طالبانو په حکومت چې امریکا راغله، خو د طالبانو یو د دې کې نظام ړنګ شو. بیا تر اوسه پورې چې دغه حکومت پاتې ده، خو د دې حکومت په حمایت پاتې ده. همدغه حکومت د دې امریکایانو سره یو د ورځي بېګناه انسانان وژني. تاسو په دې وروستیو کې د شپني بریدونه وکته چې افغانان وارخطا کړي دي. همدغه امریکایي باندې افغان سرتیري برید وکړي، امریکایان په ځای ناست وي، د همده افغان سرتیري، د همدې افغان اردو کسان وردي هغه افغان وژني. په دې خاطر وژني چې څنګه امریکایان مړه کړه. همدې حکومت ورته امنیتي تړون امضا کړی ورسره. خو رادې شي دا حکومت د امریکایانو سره امنیتي تړون لغوه کړي، سبا دې اعلان وکړي چې د امریکایانو سره موږ امنیتي تړون لغوه ده، نور د امریکا د موږ حمایت نه کوو. او که دا کار وشي په افغانستان کې د جنګ به نه ختمېږي، امریکا به ووځي. بیا طالبانو دپاره هېڅوک دا جرأت نه کوي چې طالب سره ودرېږي، به د افغان په ضد باندې وجنګېږي ورسره. چې اوس طالب ځانمرګي پیدا کوی شي او داسې کسان پیدا کوی شي چې په زرګونو کسان چې ځان پر بمونه تړي او په اردو باندې یا په عسکر باندې یا په امریکا باندې یا په هر چا باندې چې وردي ورته. خو دې سره خو انګېزه ده، دې سره خو فکر ده، دې سره خو جذبه ده. دا خو تفهیم شوی ده چې په دې ځای کې امریکایان دي، عیسویان دي، اشغالګران دي، د موږ ارزښتونه، د موږ دین، د موږ وطن هر څه یې یرغمل کړي دي. دغه انګېزه ورکول کېږي ورته. که امریکایان نه وي، که د دوی د بمبار نه وي، که د دوی وژنې نه وي، که د دوی دغه وحشت و دهشت نه وي، بیا هېڅوک د حکومت سره، د طالبانو سره د دې حکومت په ضد باندې ځان کفن نه تړي سر نه او ځان پر واسکټونو نه تړي. خو افغانان د طالبانو حکومت تجربه کړی، ورته ډېر غنه ده چې لیواله نه ده چې دا حکومت راشي بیا په هماغه اقتدار، هماغه نظام، هماغه خلق زورونه، همداسې یو وضعیت. تاسې په هغه وخت کې وایي یو امنیت نه بغیر نور په افغانستان کې فقر د اقتصادي وضعیت په څه حالت کې و؟ ګورئ، زه د افغان په توګه د طالبانو هغه کړنې اجرا چې د هغوی په وخت کې وو، ځینې کړنې زه یې نه تاییدوم. تاسو ورته اشاره وکړه، په ګیرو پورې نښته وو، په ویښتو پورې نښته وو، امر معروف کې دومره تشدد و، د نړۍ سره دومره مقاطعه و، په انزوا کې ژوند، د میډیا سره، د تلویزیون او رادیو سره، د انټرنیټ سره دومره د هغې په اړه باندې دومره خشونت، دا زه هم نه تاییدوم.
خو راځئ دې ته فکر وکړو د طالبانو په وخت کې به صحیح ده چې د سړي ویښته به په خطر کې وه د سر ویښته به ورته نه پرېښوده چې اوږده شقه به قیچي کړه ورته یا به د چا ګیره وړه وه هغه به غوښته چې ګیره اوږده شي شکنجه به کړه خو نن خو د انسان ویښته نه دي نن سر په خطر کې ده نن سر غوڅېږي پرون په ګیره باندې کېده نن د ګیره څنګه چې د قرآن پورې بنګنډې کېږي مننه ښاغلی اختیار صاحب ګورئ تاسې د امریکا نه ګیله کوئ او د دغه نظام نه ګیله کوئ حال دا چې په دې افغانستان کې مسلمانان اوسېږي مسلمانان له یو مسلمان نه ګیله کوي د طالبان هغه طالبان چې د قرآن په احادیثو پوهېږي په مسایلو پوهېږي او هیڅ وخت کې نه په احادیثو کې شته چې حضرت صلی الله علیه وسلم دومره کیبل اخیستی وي یو نفر چپه کړی وي وهلی وي او نه همداسې ده چې د صحابه کرام په دوره کې قیچي د ټوپ بیاتیب د ټولو په لاس کې وي سرونه به حتی خلکو وضعیت څه و په هغه وخت کې ګوري حضرت صاحب ما درته وړاندې ویل چې زه د هغه دورې دغه ټکي نه تاییدوم دغه ټکي خو امنیت چې بهترین نعمت ده دا په هغه وخت کې و د انسان حق محفوظ و محاکم شرعي و رشوت نه و اختلاس نه و فساد نه و مافیا نه و په 9000 ټنه مواد مخدر نه و د افغانستان د ټولو دروازې د هر جاسوسو د هر د افغانستان د دښمن په وړاندې باندې خلاصې نه وي په دې نن غوندې هېڅوک افغانستان ته بې ویزې راننوتی نه شو ما درته ویم چې منفي وکړلې مې خو مثبتې مې مثبتې تر منفي ډېرې وي بیا هم زه نه وایم چې د طالبانو حکومت دی بیا هغسې راشي اوس د هغه وخت نه شل کاله تېر دي طالبان په دې پوه شوي دي چې په هغه رقم باندې نه دوی غواړي او نه نړۍ زغمي نه افغانان زغمي دوی په کرات ویل چې موږ د واک انحصار نه غواړو موږ د اقتدار دپاره نه جنګېږو که د اقتدار دپاره جنګېدی خو افغانستان غونډه دوی سره و افغانستان کې 95% خاوره کې د دوی حاکمیت و دوی وایي چې موږ د غونډه افغانان په ګډه نظام غواړو هغه خبرې تېرې شوې په پای کې غواړم اختیار صاحب چې آیا ستاسو باور ده چې په افغانستان کې سوله راشي یا طالبان راځي دغه حکومت سره کینی خبرې وکړي یا امریکا سره امریکې ته یو پایل ته ورسیږي طالبان خپل نتیجې ته ورسیږي افغان حکومت دلته ناراض خلک ټول راضي کیږي ګل گزار د وطن لنډ زه د بیا هم وایم د حکومت باندې غږ کوم چې راشي بین الافغاني تفاهم باندې ټینګار کوي دا مذاکرات چې تاسو وایئ چې دا مذاکرات باید بین الافغاني وي زه هم در سره منم راځئ تاسو دا مېړانه وکړئ دا مذاکرات بین الافغاني کوي د امریکایانو سره امنیتي تړون لغوه کړئ د هغوی حمایت مه کوئ هغوی په غېږ کې مه نیسئ د هغوی په مرستو باندې نازېږئ مه امریکایانو بهرنیان هېڅ بهرنی پاکستان ایران د افغانستان د ګاونډیانو په شمول هېڅ بهرنی افغانستان لپاره متحد نه ده نه د کرزي په قصه کې دي نه د اشرف غني په قصه کې دي نه د طالبان د مشرانو زه ورته وایم چې راشئ امنیتي تړون هغوی سره ختم کړي امریکایان ته جواب کوي طالبان به تاسو سره حتمن کینني فرضاً دا عام افغانان به هغوی په زور باندې تاسو سره ناسته مجبوروي. ډیره مننه تشکر خاقل اختیار صاحب خاقل اصولی صاحب جناب دکتر صاحب بیننده های عزیز تشکر از شما که تا ایدن با ما بودین برنامه همین قدر بود تا دم دیگر شما را به خدای کریم رحیم می سپارم الله یار مددگار